د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړل شوې. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې د کابل په ګڼو سیمو کې د انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د ښوونځیو مضامینو او ساینسي علومو هغه کورسونه چې وړاندې یې د طالبانو په سپارښتنه د نجونو لپاره جلا ټولګي او ان جلا تعمیرونه نیولي وو، دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. د نجونو پر زده کړو دغه تازه محدودیت په عبدالحق څلورلارې کې په مسلم کورس او احمدشاه بابا مینه کې پر یو شمېر نورو کورسونو ولګول شول او درسونو ته راغلي نجونې د دروازې له خولې بیرته کورونو ته رخصت شوې. په ورته مهال د کابل او ولایتونو په نږدې هره کوڅه کې له عصري زده کړو ګرځول شوي نجونو ته مدرسې جوړې شوي دي او په همغه لباس، وخت او شرایط مدرسو ته تللی شي، خو ښوونځي او کورسونه یې پر مخ باندې دي. ملګرو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.